وای نن زمانه جدا کېږي پروا نشته، وخت به راشي بیا به ما له خدایه غواړې، او نن چې زه در پسې جاړم جانانه، وخت به راشي بیا به ته راپسې جاړې. سلامونه احترامات د چکر او بنډار ټول درنو مینهوالو ته، امید لرم ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن په یو بل رنګې ویډیو کې، په نوي ویډیو کې او تاسو ته غواړو داسې یو شعریز بنډار جوړ کړو. نو په څنګ کې راسره خوا کې خوږ ملګری او یو نوی شاعر چې د شعر نړۍ ته نوی قلم ایښی دی راسره دی، عبدالحمید ارمان. په خیر راغلی. مننه، خوشحاله اوسئ. نو د ویډیو په شروع کې یو غزل د شکاورو مهرباني. مننه. وایي ځان ته غلی په محفل کې چېرته ناست یم، ځان ته غلی په محفل کې چېرته ناست یم، چې خبرو کې رایاده شي ښاغلی، او چې محفل کې دې څوک کله نامه واخلي، چې محفل کې دې څوک کله نامه واخلي، بیا زه ټوله شپه ژړېږم کافرې. او ستا د حسن به نو څه درته بیان کړم، ستا د حسن به نور څه درته بیان کړم، ستا د حسن به نو څه درته بیان، ستا د حسن به نور څه درته بیان کړم، ستا د سترګو بیا یارېږم کافرې. او آخري بیت دی چې ارمان ځان ته چېرته کینې داسې وایي، ارمان ځان ته چېرته کینې داسې وایي، ستا د حسن به کیسې کوم ښاغلی، ستا د حسن به کیسې کوم ښاغلی. نو ارمان صاحب که دا راته ووایه چې څنګه مو د شاعري نړۍ ته پیل کړه، څنګه مو شروع وکړه؟ مننه، ښه پوښتنه ده. شاعرۍ ته خو د ماشوموالي نه شوق او خپل ډېر زیات خوند یې راکوو شاعرۍ، او بل د دې وطن دا حالات او مجبوریان، بس مین خبره دا ده چې خپل شوق ډېر زیات و، ځکه مو شروع ورته وکړه. په ضمن کې څه مجبوري او څه خپل شوق مجبور کړي شاعرۍ ته مخه کړي؟ بلکل، شوق ډېر زیات و شاعرۍ سره، او شاعري به مې اوروله کوله به مې، نو اوس مو شروع ورته کړې چې څه کړي. بس مننه. اوس بل غزل د شکاورو. مننه. دلته یو غزل دی چې زه به یې تاسو ته ووایم چې وایي په ژوندون باندې مې کله اعتبار شي، په ژوندون باندې مې کله اعتبار شي، ملک مو وران د خدای شته کله به آباد شي، په ژوندون باندې مو کله اعتبار شي، ملک مو وران د خدای شته کله به آباد شي، او هر یو وایي چې وطن په شان د مور ده، هر یو وایي چې وطن په شان د مور ده، نو بیا ولې خپل گفتار نه پښیمان شي، او اتفاق وکړئ چې خپل وطن را جوړ کړو، اتفاق وکړئ چې خپل وطن را جوړ کړو، بیا مو څه کړم چې ودان وطن مو وران شي. مننه. او دې وطن کې پلار له زویه نه خبره، دې وطن کې پلار له زویه نه خبره، دې وطن کې پلار له زویه نه خبره، بیا مو څه کړم چې بچیان مو یتیمان شي، او دې وطن کې په ژوندوني مینه نشته، دې وطن کې دې وطن کې په ژوندوني مینه نشته، چې څوک مړ شي مرګ نه پس په سړي ګران شي. او آخري بیتونه دي چې د ارمان په شاعرۍ به هله پوه شئ، د ارمان په شاعرۍ به، د ارمان په شاعرۍ به هله پوه شئ، چې ارمان باندې د خاورو لوی انبار شي. وایه ډېره زیاته مننه. نو ملګرو، دا یو وړوکی غوندې پروګرام، او زموږ نورو ویډیوګانو ته هم په تمه اوسئ، راتلونکي ویډیوګانې به هم همداسې شعریز بنډار وي، او کوشش کوو تاسو نور هم ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو. نو مننه چې ویډیو مو راسره وکتله. خوشحاله او آباد اوسئ. خوشحالي غواړم. الله پامان.